ورباندې لکړې خوارۍ اوس د ثمرې په لټه کې دي، خو د نورو کلونو په څیر نه، ځکه چې طبیعي آفتونو یې حاصلات خورا زیانمن کړي. د پکتیا ولایت په جانخیلو، څمکنیو، ډنډي پټان او لجه منګل ولسوالیو کې د غنمو لونه پیل شوي چې بزګران یې له حاصلاتو خوښ نه دي او وایي د بې وخته بارانونو له امله ورته خپل سر هم نشي پوره کولی. ځکه چې مخکې به مې چې دا لاب کای غنم 200-300 منه به مې ته وکړه، ستا خو ولکه لاس منه وکړي، ځکه مرض یې وکړ. د دغو ولسوالیو کروندګر غوښتنه کوي چې کرنې ریاست او اړونده نورې همکاره موسسې دې ورسره د کیمیاوي سرې، تخمونو او نورو کرنیزو وسایلو برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه غواړي ریاست نه چې موږ ته تخم خپله تخم وکړي، ځکه دا خو ختم دي، دا به نیم تر شلو کې لوړ شي، نیم به چرګ مرګو ته چوي نو خوارو غنم دینه. په همدې حال کې بیا د پکتیا ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم د بزګرانو ستونزې مني، خو وایي په واک کې شته امکانات او نور مواد د لرې پرتو ولسوالیو بزګرانو ته ورکړي دي. متاسفانه زموږ په ختیځ ولسوالیو کې د تیرو بارانونو او سیلابونو له وجې نه چې راوتلي دي تقریبا 40% خصوصا د جانخیل په ولسوالیو کې د غنمو حاصلاتو کې ټیټوالی راغلی دي. د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې چې تیر کال په پکتیا ولایت کې په مجموعي ډول نږدې 33,000 میټریک ټنه د غنمو حاصلات ترلاسه شوي وو.